Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. او كتبنا دول منجي او كتبنا دول منجدا بلطو او ملك سيف ده ورزم جو قصه وارم دي قسم مار سره ده السلام عليكم ملك سيف. وعليكم السلام څنګه الله خیر ملك سيف تخپل فادري وقصه اخرى توکا ملك سيف سکه بهر راوتی د جداد نه چکر والے غستړې شوم د مامه وکلا ملك سيف وسم بهر راوتی نو د خپل فادري وقصه وکړه کیسې ډېرې د ما خودمه بادرې کیسې چې ستړی بشي نه نه او کنه یو نوې قصه ورننه شپېته کاله مخکې دا څه ملک سيف شپېته کاله مخکې او ملک سيف ستا عمر څومره دی؟ عمر خو مې 10 کاله دی. الله توبه یا الله توبه څه بوزبادي دي ملک سيف نو بیا یوه ورځ د شپې په قازقستان کې را روان یاره مچه خو تکه توره تیاره وه دا غټ غټ لیټونه لګېدلي نو دا څه دی نو بیا ملک سيف څه ګورم چې مخامخ راله یو غټ زمری را روان و دا دومره ښکاران یو ملک سيف د شرم خو ښکاران نه وي نه د دو دا د خره د ذاته بس را ټوپې کړي ما م ور ټوپ کړه ښه ملک سيف نو بیا نو بس چې راپاسې نو کټ لاندې پروت و هلکه دا سړی مېلمه دی او که نه څه مېلمه مې مخ ښکاري راځه چې د چای اوبه وساتو ته وکړو ښه چارې مېلمه چار دی ښه چار څنګه حال دی څنګه خیر دی ټیک ټاک سلام علیکم ډېر چیت راځي یار څنګه خیر دی په خیر مېلمه څنګه ښه ټیک ټاک بتونه ښه دي امن دی هلکه څه مېلمه ښکاري درجي والله مېلمه هغه څه بیا خو راځه چې لوتپکي چای د باندې وسه ډېره مننه ناوخته دی را باندې ځمه چېرته روان یم زه لکه ناوخته دی په تام ناوخته دی ځه خپي وباسه ځه راځه مړه په چای خو دومره ټیم نه لګي لا وختي دی نه جي نه چې قدرمن شي ما باندې ناوخته دی بیخي ضروري کار مې دی وغېله روان یم بیا به وایې چې د ملک صاحب علاقې ته تللی وم او چا را باندې چای او شربت ونسکه زه ملک صاحب چې ته خفه کېږې نو بس کم نو چای به سوري نو بله ورځ لنګه غوا مړه شوې ده ډېر پسې خفه ومه ما په خپله دوه درې ورځې سور چای څکلی دی څه خبره نه ده ملک صاحب سور به وسکو نه مړه نو سور هم څکي او چای هم ختم شوی دی مېلمانه ځي راځي ما ویل بازار ته به لاړ شم چای به راوړم ډېر ښه چای خرڅېږي ما یې ځای معلوم کړي زه ملک صاحب شربت خو به وسکو که نه دا خو راپورې ونه چیني هم ختم شوي دي پرون مې له ګاونډیانه پوره یو ګیلاس چیني را قرض کړه ښه دا یخې اوبه خو را باندې وسکه که نه اوس دې اسانه کړه ملک صاحب په علاقه کې اوبه ډېرې کلام مې نه هم چودله نه لامبلو ته ضرورت نشته بس دا یو ګیلاس اوبه را باندې وسکه دا هم ډېره ده ما باندې ناوخته دی ځم داسې اوبه در باندې وسکم چې ټول عمر به ماته دوا او ځان ته خیرې کړي هغه چینی ني ولې نه څه زبردسته اوبه دي زه په خپله ټوله ورځ دلته اوبه څکم ورشه اوبه وڅکه او بیا ځه ناوخته کېږي د باندې زه بس صحیح ده نو زه په مخه یا الله شکر دی چې له بلا وه خو ګاونډیان ورسره نه ښه ملک صاحب اوس خو د ګپ وخت دی د خپل بادري و قصه خو راته وکړه که نه قیسې ډېرې ما نارې او که نه یوه نوې قصه وه مړه لرې سترګې مه ولرې او د ستا شار دا څه وې ملکه اوس ګورم